موږ په دنیا کې یو قام یو. زه د بل چا په نامه کتن ژوند نشم کولی، کتن د بل چا په نامه ژوند نه کوم. زه افغان ولم، افغان یم، افغان به تر قیامته پورې یم. خو دلته عزیزانو د دنیا هر زورور چې راغلی دی، دلته د دنیا هر ملک لاندې سوی دی، د دنیا هر مځکه لاندې سوې ده، هر وطن نیول سوی دی. دغه چاینا چې نن د سوپر طاقت یو قسم دعوه کوي، تیار ورته ناست دی، دغه مکمله چاینا دلته غلامه وله، دا نیول سوې وله، دغه جاپانیانو نیولې. دلته دغه عرب، دغه چې نن دغه خلک ډېر د عزت ژوند کوي، ډېر د عیش و عشرت ژوند کوي، دا ټول عرب غلامان دا نیول سوي ول. دا بر صغیر مکمله نیول سوی ولو. دا هندوستان پکښې، دا موجوده پاکستان پکښې، دا بنګلادیش پکښې، نیپال، بوټان، مالدیف، دا ټول یو بر صغیر، دا ټول نیول سوي، دا ټول غلامان. دا یوه خبره تر لمر سپینه ده. دا د دې خبرې تاریخ ګواه دی چې دلته یو وطن نه دی غلام سوی، هغه دغه افغان ملت دی، دغه افغان وطن نه دی غلام سوی. او نن دلته دغه افغان چې بیا دلته کله فرنګۍ رالی، دغه افغان دلته د فرنګي سره په سوو جنګونه وکړل، په سوو شهادتونه یې ورکړل، په سوو قیدونه یې کار کړل، خو دغه خبره نه ده تسلیم کړې چې دا فرنګۍ خپل وطن ته پرېږدي. او دا فرنګۍ چې کله د دې خواصه تللی، نو دوی دغه یوه چالاکي وکړله، دغه یو مکارتوب یې وکړي چې دغه افغان ملت چې په تاریخ کې چا نه دی غلام کړی، موږ هم په سوو واره ځانونه پر ستړي کړل، ومو نه نیوی. نو دا وطن که د هغسې پاته سي، دا وطن سار موږ د دې څخه خطره وینو. دا وطن هغه خپل د احمدشاه ابدالي تاریخ بیا را ژوندی کوي چې پر ډیلي او پر اصفهان باندې د افغان ملت جنډې لګېدلې وې. دا بیا هغه د میرویس نیکه تاریخ بیا را ژوندی کوي. نو دا خلکو دغه پلان وکړي چې دغه پښتون افغان وطن پر مابین سره نیمۍ کړي، د دوی طاقت سره نیمۍ کړي. دا ډېرې ساده خبرې دي، په دې کې نه د ساینس کمال ستا، نه ټکنالوژي ضرورت ستا، نه د تاریخ ضرورت ستا. مطلب اوس یو کس دی، ته هغه پر مابین باندې نیمۍ کړه، د دې کس به کوم قوت پاتې سي. نو دغسې زموږ افغان ملت دی، دغه د ډیورین ناروا کرښه د تار دی، هر شی چې دی دغه یې وکښئ. دغه پښتون افغان ملت دی په مابین سره دوه ځای. بیا چې دلته دغه پښتون افغان ملت پاته سو چې دا اوس موجوده دی پاکستان ورته وایي، دا عزیزانو پر څلورو نورو ټکرو دلته سره تقسیم دی. دلته دغه موږ پښتانه دلته بیل پاتې یو، د وزیرستان پښتانه هلته له موږ سره جلا دي، خیبر پښتونخوا تر پرونه پورې سرحد ورته وایي، دا جلاله موږ سره جلا دي، په پنجاب کې زموږ دوې غټې ضلعې دا جلاله موږ سره جلا دي. بیا یې دلته پر څلورو نورو ټکرو سره تقسیم کړو. دا زموږ د یو افغان ملت 5 ټوکړې. بیا د دې راباده د دې 5 ټوکړو باندې بیا موږ پر فرقو سره تقسیم کړو. پر فرقو یې داسې سره تقسیم کړو چې د پښتانه ډېره غټه ډله دا وخت په تبلیغ کې لګیا ده، دی نور په هېڅ کار نه لري. بله غټه ډله یې وروره دلته د جهاد پر نامه لګیا ده، قربانیانې شهادتونه دي، دا بله زموږ ډله جلا ده. دلته د پښتونولۍ پر نامه باندې جلا دړې جلا دي، دلته د اسلام راوصول پر نامه جلا دړې جلا دي. یو څه خلک په کاروبار کې لګیا دي، یو څه خلک د عمل په بیروکراسي کې دي. اوس دا چې سره شمار کې دا بیخي د انسان عقل یې نه مني چې یاره یو قوم پر دومرې ټوکرو سره تقسیم کې. خو بیا هم موږ دا خبره کولی سو، دلته موږ بیا هم افرین وایو خپل افغان ملت ته. دا اوس هم ډېر ننګیالي دي چې د دومرې مشکلاتو باوجوده، د دومرو ټوکرو باوجوده نن هم افغانیت ژوندی دی، هم افغاني ژبه ژوندی ده، هم زموږ د ملت جنډه ژوندی ده، هم زموږ تاریخ ژوندی دی. بلکې خلک دا نه تسلیموي. دا جنګ دلته د دې شي روان دي، دا وژنې دلته د دې شي دپاره روان دي، بل یو مقصد نشته. موږ دا کوشش کوو په هر ساعت کې باندې چې موږ خپل د افغان ملت جنډه جګه وساتو، زموږ خپل تاریخ ژوندی وساتو، خپله ژبه ژوندی وساتو، خپل ثقافت ژوندی وساتو. موږ په دنیا کې یو قام یو. زه د بل چا په نامه کتن ژوند نشم کولی، کتن د بل چا په نامه ژوند نه کوم. زه افغان ولم، افغان یم، افغان به تر قیامته پورې یم. موږ د دغه شي لپاره وتلي، خلک موږ ته د دې شي سزا راکړي. دلته به زر واره خبرې وسي، موږ دغه پلیټفارم یو، دا بیانیه پېښ کړو، خو اصل مطلب یې دا دی چې زر واره لکه واره تاریخونه پسې راواخلو، 100 کاله نور ژوند وکړو. اصل مطلب دا دی دنیا دلته افغانیت نه تسلیموي. موږ دا په جارو ته وایو چې موږ افغانان یو، دا موږ پر دې کمپرومایز نسو کولی. پر دغه د ډیورین پر کرښه باندې چې اوس دلته قلم و کاپي راواخلو، پر دې باندې په زراو خلکو خپلې ککرې ورکړي دي. داسې خلکو خپلې ککرې ورکړي دي چې هغه په دا دنیا کې بل د یو شي ضرورت هم نه درلوده. په کروڑو روپۍ یې درلودې، نوم یې درلودې، شهرت یې درلودې، غټ غټ بلډینګونه یې درلودل، هر څه یې درلودل. خو هغه د ده افغانیت دا شی نه تسلیموي چې دی دغه ډیورین ومني یا موږ دغه افغانان سره بیل شو. دغه زموږ هغه
د ټولو بیانیه دا ده د ټولو فکر دا دی پر دغه باندې موږ مبارزه کوو ځلان په افغانستان کې د 40 کالو سره زموږ وژنه روانه ده بربادي روانه ده که دلته په پاکستان کې د پښتانه سره دا چلن روان دی د دې خبرې هغه مقصد دغه دی چې خلک زموږ افغانیت نه تسلیموي او موږ به خپل د افغانیت دپاره خپلې هلې ځلې کوو بیا دلته عزیزانو په دې وطن کې د حالاتو مطابق دلته یو وطن جوړ شو خلک سره کښېنستل په دا خوا کې په کروڑاو پښتنو ژوند کوي د دغه فرهنګي خلاف دغه پښتنو مبارزه کړې وله خو بیا دلته یو حالات داسې رالل چې دلته به یو ملک جوړېږي د دې ملک نوم به پاکستان وي دا د لا اله پر نامه جوړېږي دلته به د اسلام قانون وي نو موږ دلته د انګریزانو سره جنګونه کړي ول موږ رضاکارانه تور دا ورسره ومنل چې بلکل ټیک دی موږ په دا ملک کې اوسېږو موږ چا غلامان کړي نه یو چا نیولي نه یو توپک په زور یا د تورې په زور چې ته به خامخا دلته ژوند کوې د چا مریان نه یو زموږ دا د پښتانه قام مشرانو رضاکارانه تور د اسلام په نامه باندې دا ورسره ومنل چې ټیک دی موږ دلته دا وطن درسره منو خو د دې وطن د چلولو طریقه به څه شي پر هغه باندې بیا دا خلک سره کښېنستل دا آیین پاکستان چې موږ ورته وایو دغه آیین یې جوړ کړي چې وروره دغه د آیین مطابق به ژوند سره کوو دا آیین لکه هغه دوه کسان چې سودا سره کوي یو څوک رخشه اخلي بل یې رانیسي یا مځکې سودا کوي هغه اسټامپ پیپر چې سره ولیکي په دا اسټامپ پیپر دا آیین مطلب اسټامپ پیپر دی دا آیین موږ سره ولیکي چې موږ به حیثیت پښتون افغان قام دلته ژوند کوو دا آیین دی په دې کې به زما دا حقوق دي ستا دایره دا ده زما دایره دا ده نه به ته خپله دایره کراسوې نه به زه خپله دایره کراسوم دلته به ژوند کوو خو دا آیین جوړ سولو د دا آیین باوجوده دلته موږ ته هغه کوم چې په آیین کې کوم شان دي دا موږ ته یو شی نه دی ملاو سوی هېڅ شی موږ ته نه دي راکړی هغه په آیین کې چې نه دي راکړي هغه خو پرېږده نن یې پښتانه تر دې ځایه را رسولي دي ټول پښتانه پر دا خبره سره متفقه دي چې ما مه وژنه پښتون ته ژوندون غواړو ټول که په یورپ کې زموږ پښتانه دي که په امریکا کې زموږ پښتانه دي که د افغانستان پښتانه دي که دا د پاکستان پښتانه دي که په دنیا کې چیرې دي پښتون ته ژوندون غواړو یعنې ما مه وژنه نور هېڅ مې درڅه غواړم نه نوکري غواړم نه علاج غواړم نه صحت غواړم نه بل مراعات غواړم نه بل خالي ما مه وژنه بس زه خپله روزي کوم دا څومره د افسوس خبره ده څومره د شرم مقام دی دومره لوی پښتون قام په جهان تاریخونه زموږ په تاریخ باندې ډک دي خلک زموږ د افغانانو مثالونه ورکوي پخوا به خلکو دلته ویل چې په هندوستان کې به خلکو خپل کوچنیان بېدول چپ څه بیا احمدشاه ابدالي راځي خپل انګریزانو خپل بچه ماشومان په دې منول چې افغانان راځي دومره هغه پیاوړی قام نن دا ټول قام پر دې سره متفق وي چې پښتون ته ژوندون غواړو موږ دا خبره ورته کوو چې پښتون ته ژوندون هم غواړو جګه شمله هم غواړو افغانیت هم غواړو خپله ژبه هم غواړو خپل پر وطن نور به ته څه راکوې زه دا غواړم نور به ته ما څه راکوې وژنې مې چې په موټر په اکسیډنټ کې مړ کېږم یا په دغه کرونا کې وژل کېږم یا کور د پر بستره مړ کېږم دا د شرم مقام دی یو قامي مبارز دپاره تر ټولو د افتخار خبره دا ده چې دی د قام پر ننګ باندې شهید سي دا د ټولو په دا بیانیه پسې راوتلي یو د دې ملک په ظلمو تاریخ ډک دی پر دې به بله ورځ سره غږېږو لږ ملګرو اشاره ورته وکړله چې اوس پر هغه وغږېږو په خدای که به 15 ګنټې خالي ده د دوی ظلمونه درته بیان چې کوم ظلمونه یې کړي د دنیا د انسانیت په تاریخ کې ولاکه سړی را ثابته کړي داسې ظلمونه یې کړي دا ډېره عام خبره ده چې یو سړی راځي یو څوک وژني دا ډېره عام خبره ده چې یو سړی د یو چا سر پرې کوي دا ډېره عام خبره ده چې یو سړی د چا مځکه نیسي دا عام ظلمونه چې موږ ورته وایو یا تر دې ټولو وتلي دي دا چنګیز خان د دنیا تر ټولو ظالمترین سړی دی د ده په ټول تاریخ کې داسې ظلم ولاکه څوک را ثابته کړي لکه دغه د پاکستان فوج په وزیرستان کې دا پښتانه سره کړی دی یا په دغه کابل او په کندهار په ټول افغان ملت کې د زموږ د افغانانو سره کړی دی ولکه څوک را ثابته کړي چیلنج جوړ کوو هر چا ته چیلنج جوړ کوو رادیسې له موږ سره دې کښېني که موږ دا د دوی ظلمونه نه کړو ثابته دا خلک مې قاتلان نه کړ ثابته دهشتګرد مې نه کړ ثابته موږ دغه ورځ خپله پښتو پرېږدو رادیس دوی ایمان خو دې تېر کړي هغه ایمان نشته پکښې صرف پروپیګنډې کوي ته د را ایجنټ چې ته د خار ایجنټ چې ته د پلانا ایجنټ چې ته د پلانا ایجنټ بس دغه پروپیګنډې دي زموږ قام په دغه خطا باسي اوس زموږ قام ته دا موږ دا غونډې په څه شي کوو دلته په څه شي راځو دا موږ صرف په دې راځو چې دلته د دوی کوم ټیویان چې دي دا ټول ټیویان د دوی په اختیار کې دي دا په موږ پروپیګنډه کې درواغ وایي دا اخبارونه چې دي دا ټول د دوی دا په موږ پروپیګنډه کې درواغ وایي په دا راډیو چې دوی خپل درواغ وایي دلته د دوی ایجنټان شته د دوی دلالان شته هغه د 24 ګنټه پسې لګیا وي موږ صرف دلته راځو چې د دا کامه سره سر خلاص دوی ته موږ چیلنج وکړو دا داسې په ولس کې دا رقم کښېني
موږ به ورته ورته ولاړ سوالونه وکړو په خدای که سترګې پورته کړي موږ په جګ سر راځو دا یې دلته کام ته هر ځای ناست د دې اعتراض د دې لپاره هر چا ته په میدان باندې خپل جواب وکړو هر څوک دا سوال لري دلته دې ولاړ سي د الله پسې ونیسي تر یې پورې چې په ذهن کې هر سوال دلته یې ورسره ورکوو دغه جواب ورکوو هر څوک چې دنیا هر رقم سوال موږ غله نه یو ولې بیریږو پښتانه دا وایي چې غله یم د باچا نه بیریږم چې ګناهګار نه یم د خدای نه بیریږم موږ دا راغلي په جګ سر په دې ګرځو چې موږ کې دا فاټونه نشته دا ټول دی کړي دي دا غوبل ټول دی کړي دي دلته په لکاو پښتانه وژلي دي زموږ د پښتانه ټول معدنیات دا خلکو نیولي دي زموږ عزتونه یې لوټ کړي دي زموږ سپین ږیري وژلي دي زموږ تعلیمي ادارې تباه کړي دي زموږ د صحت ادارې تباه کړي دي زموږ افغانیت تباه کړي دي دلته زموږ پر ژبه پابندي ده زموږ ثقافت بدنامه دي زما پټکۍ بدنامه دي دا ټول شان د دې لپاره چې زه نه وکړم زه خدای پاک خالي د دې لپاره پیدا کړم زه به سهار ځم مزدوري به کوم احسن به راځم زه خو په والله که دا ژوند وکړم ما سره الله پاک کول کړی دي چې تا ته رزق زه درکوم نو رزق غره کړی دي زه به د کام ننګ کوم زه به کام ازادوم د دې لپاره زه پیدا کړی یم چې زه به کامي مبارزه کوم هر سړی به چې جواب ووایي چې تا چیش کړي دي موږ سره بلید جواب نشته دا ورته وایو چې وروره د کام مبارزه موږ په جګه شمله کړې دا به کوو چې تر څو پرې خدای پاک ژوند راکړی دي دغه به کوو د دغه دپاره راوتلي یو د دغه دپاره دا دغه کوو بله خبره دا ده دلته ملګرو وکړله چې غورځنګ دا وخت ممبرشپ کوي ممبرشپ ولې کوي د دې خپله په سوو طریقې ستا په سوالو جوابونه یې ستا یوه خو ساده خبره دا ده عام خاص ساده په پښتو ټکي دا دی چې هغوی وایي په اتفاق کې برکت دی په منظمتیا کې ورور ته یو شی کولی شي موږ دلته د میرویس نیکه ذکر وکړي د میرویس نیکه په وخت کې موږ پر دا ټوله پر صغیر باندې زموږ باچایي وه په دې په ټول سره ګوایو اشو چې میرویس نیکه ولاړې د دې دنیا سترګې پټ کېدل له موږ سفر ته ولې ولاړه زه یو سوال کوم ولې له موږ سفر ته ولاړه له موږ څخه په دې ولاړه ده چې میرویس نیکه ولاړې د هغه تر شا موږ یو منظمه تنظیم نه درلود ادارې مې نه درلودې یو سیستم مې نه درلود هله موږ سفر ته ولاړه بس یو عارضي ګټه وله موږ کړې وه د نن کړې موږ سنبال نه کړه برته راسه ولاړه بیا یو سل شل کاله بعد تېر شول بیا احمدشاه ابدالي راغی بیا موږ هغه خپل نن هغه تاریخ را ژوندی کړي بیا موږ تر کومه ځایه پورې میرویس نیکه په وخت کې زموږ د افغان بیرغ رپېدلی و موږ تر هغه ځایه پورې برته ځانونه ورسول بیا مې د افغان بیرغونه ولګول تاسو تاریخ در واخلئ دا ملتان نه دی پر دې باندې د احمدشاه ابدالي په وخت کې زموږ باچایي وه دلته سدوزه یو باچا و خپل د 11 زامنو سره دلته پر کیله وه پر دا ملتان زموږ باچایي وه د افغانانو باچایي وه بیا چې دلته کله سیکان رالل دلته حمله وکړله موږ افغانانو داسې ننګ هم کړی دي چې پر کوم ځای زموږ باچایي وله بیا موږ خپل باچایي چاته ور تسلیم کړې هم نه ده لکه په اکتر کې چې دلته وروره خلکو اصلي ور کښېښولې 2 زره خلک راورمېدل ډېر ننګ یې کړی موږ هغه کار هم بیا نه دی کړی د احمدشاه ابدالي په لښکر کې یو کمانډر و سدوزی باچا خپل د 11 زامنو سره په دا کیله کې خپل سرونه قربان کړل لیکن تسلیم سوی چاته نه دی دا زموږ تاریخ دی په دغه ملتان کې دا ټول زموږ اشد بیا دا برته له موږ څخه ولې ولاړه خو برته بیا هغه خبره ده چې موږ یو منظمه قوت نه درلود یو منظمه تنظیم نه درلود د دغه ملک سې در واخلي د دا ریاست سې در واخلي دلته فوج جوړ کړی دی نن باجوه ناست دی پرون رایل شریف ناست و وړمه ورځ کیاني و بله ورځ پرویز مشرف و بله ورځ هر یو شي سیستم یې یو دی که نه دی د اولې ورځې څه پالیسي یوه ده که نه ده بس یوه پالیسي ده که دا رنګونه بدلېږي پر دې باندې هېڅ تاثیر نه لوېږي که نن باجوه یې که سهار بل راځي د دوی پالیسي دا ده سیستم یې دا دی یو سیستم یې مضبوطه دی نو موږ به هم دا کوو چې اوس به دلته موږ یو سیستم جوړوو دا شخص په څو عمر ژوند ولري یو کس دی بس هغه کس نن کې جدوجهد کوي د ده به څو عمر 40 کاله به دی جدوجهد وکړي نو خو بیا مري د ده عمر به 80 کاله نو په دې کې به دی 40 کاله جدوجهد وکړي بیا دی مري بس چې دی مړ شو بیا دا ټول شیان برته پاته شو یا اوس به داسې نه کوو اوس به یو منظمه سیستم جوړوو تنظیم به جوړوو د 21مې صدۍ تنظیم به جوړوو چې دلته وروره پر اشخاصو باندې کیسه نه وي که دا اشخاص نه وي که هغه نه وي باید زموږ سیستم وي زموږ دلته د کام هر سړی د هغه سیستم حصه وي چې بیا د دنیا هر زورور راشي له موږ څخه دا سیستم تر لاس ونه وځي نو د دا دپاره موږ راوتلي یو اوس دا به بیا څنګه کوو د دې دپاره به موږ ممبرشپ کوو خو دغه ممبرانو بیا سرکشني تنظیم به را جوړوي اوس دا خیزۍ ده دا خیزۍ موږ دلته یو یونټ جوړوو یا یو کمیټۍ جوړوو نو دا بیا څوک جوړوي خو دغه د خیزۍ ځوانان به سره راځي کښېني به اول به دوی په پښتون تحفظ مومنټ کې ممبرشپ کړي چې یاره موږ د دې کام د دا تحریک د دا بیانیې سره متفقه یو موږ د دې غړي یو چې دی د دې غړي جوړ شي بیا به دوی سرکشني خپله کمیټۍ به جوړي خپل یو مشر به ټاکي کوارډینیټر به ټاکي اطلاعاتو سکرټري به ټاکي د مالیاتو سکرټري به ټاکي رابطه سړی به ټاکي دا به د دې یو سیستم دا طرف به په سمنګلي کې جوړو دا طرف به په بلیلي کې جوړو چې په پټه کې څومره کلي شته
په هر کلي کې به د پښتون تحفظ مومن چې کمیټۍ دا چې مو جوړه کړلې بیا چې دلته په دا کوټه ښار کې دلته که برګیډر خالد ناست دی که دلته یو پلانا ناست دی که هر دلته یو سړی لوبه کوي ظلم کوي د پښتانه په کور نه ننوځي بیا به دلته موږ یو اعلان کوو د کوټې د هر کلي څخه به جلوس راوځي د هر کلي څخه به جلوس راوځي دا خلک به بیا دلته دا رقم راځي لکه سپیان سجدې به کوي زموږ هره خبره به مني اوس که داسې نه وکړو ته څنګه کوې 3 کاله زموږ وسول موږ لګیا یو جلسې کوو مبارزې کوو دلته خلکو دا ویل دا هجوم دی هغه خلکو دا ویل دا هجوم دی د دې مستقبل نه دی معلوم دا به یو کال وي بیا به یو کال نه دا یو هجوم دی بس سره رمېدلي اشر ټیک شو تا راته ول هجوم دی اوس ما ستا په خوله وکړ دا یم راغلی یم اوس ځان منظمه کومه 100 کاله بعد به هم زه یم 200 کاله بعد به هم زه یم چې تر څو پورې د پښتانه سیالي ما نه راوړې پر خپله خاوره مې خپل اختیار نه راوړي زه به یم اوس ځان منظمه کوم اوس بیا دا وایه دې شي بل مخالفت روان اوس ته اندازه ولکړه چې پرون موږ ممبرشپ نو بس دا رقم ټول سره لګیا او تاول هجوم دي د دې مستقبل نه دی معلوم نن چې ځان منظمه کوم اوس بیا واځي ما مخالفت کوي بیا مخالفت پر شش کوي دلته د اسلام داوی خلک اشاره موږ د اسلام په نامه پاتې کو اسلام د ظلم خلاف دی کنه دی کنه د ظلم خلاف دی چې بلې خواته پښتانه دغه د پښتانه د ظلم خلاف دی کنه صحیح دی کنه دلته نور پاکستان د پاکستان داوی کوي د پاکستان آئین د ظلم خلاف دی کنه تبلیغیان د ظلم خلاف دی کنه د دنیا هر څه د ظلم خلاف دی کنه وزه د ظلم خلاف ما سره اختلاف پر شش کوي پر چی سره کوي زه د ظلم خلاف راوتلم د هغه ظلم خلاف راوتلم چې شپه ورځ زه په سترګو باندې وینم د تاریخ ظلم نه درته بیانوم هغه ته مره سره منه تا به خپل تاریخ نه ویلي زه به درته لګیا یم نظم هغه منې نه دي خپله ویلي دي ټیم سره ځای کوو یا د هر ورځ چې ما تا په سترګو وینو پر دغه ظلم سره ګایږو پر دا سوشل میډیا باندې تاسو دا تصویرونه لیدلي چې د اف سي پر چیک پوسټ باندې په پښتنو باندې غوږونه نیول تاریخ خبرې نه کوو بس سپینې کوو دغه د کوټې د وکیلانو جنازې ته دی نه ولیدلې پورته نه کړله د پښتانه کام هر کلي ته جنازه نه ورله دا د پی ټي سي سنټر کې یو نیم سل زموږ د پولیس ځوانان نه کړه شهیدان د لسو د شلو مړو خبره نه در سره کوو دا د سواو خبره در سره کوو دا دره دا زموږ د پېښور ماشومان چې په سکول کې راغلل په دا مدرسو کې دا د کابل مدرسې ته ورغلل دا په کندهار کې دماکې شو دا دا نه ویني تاسو اشه دا به اوس څنګه کوو په رښتیا راځي دا موږ ته دا حالات راسموي د دنیا یو بل قوت راځي د چا څه پیدا کوو د دې لپاره ځان سره منظمه کیږو د پښتانه یو بل ته لاس ورکوو زموږ مشرانو موږ ته دا ویل چې په یو سیلاب په یو سمندر باندې ګډېږي یو بل ته لاس سره ورکوو که یو په ګډېږي وړي لاس سره ورکوو دا زموږ بیانیه ده چې وروره د پښتانه وژنه دلته نه منو د پښتانه بې عزتي نه منو په جګ سر دلته خپل ژوند کوو چې کوم حقوق ماته الله پاک په قرآن مجید کې راکړي دي کوم حقوق چې دا ریاست ماته په آئین کې راکړي دي کوم حقوق چې ماته د پښتانه جرګه راکړي هغه حقوق غواړم خامخا یې غواړم نن ته زورور یې هر څه زوره چې کوې هغه شاعر وایي که وخت رالی د هر چا به د هر شي پوښتنه وکړم د لرګیو د غمیو د پګړیو د سړیو ټیک دی نن یې ته کوه لیکن وخت راځي د هر شي حساب کوو د هر شي حساب کوو عدالت به لګېږي نو د دغه دپاره راوتلي ځان دغه زموږ بیانیه ده دغه زموږ خبره ده په دا مقصد څه راوتلي په دا مقصد کې چې هر سړی څومره کومک کوي دا به هغومره پیاوړی وي هغومره بیا دا کام ته ګټه راځي اوس د دې شي دپاره موږ دلته ممبرشپ کوو دا ممبرشپ زموږ دغه کوم چې موږ ځان منظمه کوو د هغه اوله سیړۍ ده اوس که موږ ممبرشپ نه وو موږ دلته د خیزۍ د کلي راځو دلته یو کمیټۍ جوړوو چې یاره دلته د خیزۍ کمیټۍ جوړه ښه څنګه یې جوړ کړم څوک راوغواړم د کمیټۍ په ماته څوک را جوړوي بس هسې اعلان وکړم هسې به اعلان وکړم رقم خلک به راځي زه بیا څه پېژنم چې دا څوک دی خپل دی پردی دی زما سړی دی د بل سړی دی مخبر دی مبارز دی څه شي دی نو خو ممبرشپ به کېږي چې ممبرشپ نه وسي دا کام دا تحریک دا پر مخ تللی نه سي دلته دا ملکونو دا شناخت کارډونه دا چې نېشنالټي څه لپاره جوړوي نو په دې جوړوي چې یاره زما دا ملک دی په دا ملک کې وروره زما د دا ملک آئین څو خلک مني نو هغو ته خپل شناخت کارډونه ورکړي تاسو د دې ملک یاست چې د دې ملک نه هغه ته شناخت کارډ نه ورکړي د دنیا په هر ملک نېشنالټي شته نېشنالټي کارډ شته زما یو تحریک دی زما د تحریک خو به هم خپل یو ترتیب خو به وي ځان خو منظمه کوو دا زموږ بیانیه ده دا موږ دا وایو چې دا راوانور 444 قتله پر ثابته سوي دي اسلام هم دا وایي چې دی به سر خوري
د پاکستان آئین هم دا وایي چې دی به سر خوري د پښتنو جرګه هم وایي چې دی به سر خوري د سیکانو قانون هم دا وایي چې دی به سر خوري د هندوانو هم دا وایي چې دی به سر خوري خو دی بیا هم جګ سر ګرځي ولې د دنیا هر قانون دا وایي چې دی به سر خوري 440 کاله کړي دي دی ژوندی ګرځي دا تر موږ ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن دی لازم حق دی چې وروره دلته یو جنګ شوی دی دې تحقیقات دی وشي زه کور ته ځم وروره زما په لاره کې بمونه پراته دي دا بمونه دي ختم سره ورځ زما ماشومان پکې مړي دلته وروره ژوندي انسانان ورک دي څنګه ورک دي ژوندی انسان دا په جان کې دا لیدلي ژوندی انسان ورک دي خو انسان به ګناه به کړی او مړی به کړی بیا د بیمه زنا به کړی د یو چا کور ته به راوښتي و غلا به کړی د یو چا لاس به مات کړی خو معلوم به عدالت ته به راتلی عدالت به سزا ورکولی ستا د یو چا لاس به مات کړی ستا سزا دلته هېڅ نه دي معلوم بس خلک راځي د چا په سر توره کوي واغلي ورکي لس کاله یو سړی ورکي هېڅ پوښتنه نشته خپل د پلار قانون یې جوړ کړی دی خپل راج یې جوړ کړی اوس که بیا دلته یو سړی ورته درېږي هغه ته ګوته نیسي بیا ته ورته ته ایجنټ یې که پر دا خبره موږ ایجنټان کېږو دا زموږ دپاره د فخر خبره ده که ایجنټ راته وایه که غدار راته وایه که هر څه راته وایه دا زموږ بیانیه ده د دې دپاره راوتلي یو د دې دپاره مبارزه کوو که څوک زموږ مخالفت کوي که څوک زموږ حمایت کوي که څوک په موږ پروپګنډې کوي هر څه چې کوي زموږ لاره دغه ده فیصله به وخت کوي زموږ لاره دغه ده موږ د کام دپاره راوتلي یو د کام جګه شمله غواړو نه د د مور ووټ غواړو نه د د مور پارلمان منو نه د نور کیسې منو زما کام ته راپېښه ده دلته د یو سړی راسي ما دې د دغه پېښې څخه خلاص کړي موږ نور هېڅ نه غواړو او که څوک نه راځي بیا زه خپله لګیا د دې دپاره هلې ځلې کوم نو په کار دا دی چې هر سړی راسي په دا کار کې زموږ کومک وکړي د پښتون تحفظ مومنټ ممبرشپ وکړي موږ دلته سره منظمه سو منظمه قوت جوړ کړو بیا د منظمه قوت د لارې څخه موږ خپله مبارزه کوو په دا ریاست به خپل هر څه جایز حقوق منو دغه زموږ مطالبه وه دلته راغلي یاست تاسو موږ واورېدلو دلته موږ ته غونډه جوړه کړې وه انتظار مې راته کړی و تاسو دې الله پاک عزت درکړي تاسو دې الله پاک قدرمن کړي ستاسو لمنې دې همیشه د ګلونو ډکې ډېره مننه کور مو ودان